یو وخت یو کوچنی ماشوم د خپلې کورنۍ سره باغوش ته ولاړ. په باغوش کې د نورو حیواناتو له لیدو وروسته ولیدل چې یو ډېر لوی فیل په یو ډېر نري پړي تړل سوی. نو د دې صحنې په لیدو سره یې د فیل له څښتن څخه پوښتنه وکړه چې دا دومره لوی فیل په دومره نري پړي باندې تړل سوی، که دا خو مازې ځان وښوري، پړی شکوي ځان خلاصوي. نو د فیل څښتن ورته وویل چې فیل په پړي نه بلکې فیل په خپل ذهن کې تړل سوی. دغه ماشوم په دغه ځواب سرخلاص نه سو، نو پوښتنه وکړه چې فیل څنګه په خپل ذهن کې تړل سوی. هغه د فیل څښتن یا مالک ورته وویل چې کله دا فیل کوچنی و نو موږ د یو څه مودې لپاره په ډېر قوي پړي وتړل. فیل څو ځلې هڅه وکړه چې ځان خلاص کړي خو ونه توانېده. له هغه وروسته فیل تر دننه پورې دا فکر کوي چې ګواکې لا هم په هغه لوی پړي تړل سوی او د ځان خلاصولو هڅه نه کوي. موږ ډېر انسانان داسې یو، کله چې د لومړي ځل لپاره ماتې وخورو بیا د عمر تر پایه پورې فکر کوو چې موږ ماتېږو. هڅه کول یا کوشش کول دا بې فایدې دي. ډېر انسانان په دغه شان په خپلو فکرونو کې تړل سوي دي. هغوی هیڅکله د بریا مشکلاتو ته د ماتې ورکولو یا نوښتونو د رامنځته کولو هڅه نه کوي، ځکه فکر کوي چې یو ځلې مات سوی نو بیا هم ماتېږي. فکر مو بدل کوي چې دنیا بدله سي. هیڅکله فکر مه کوئ چې یو ځلې مات سوی نو د عمر تر پایه پورې به ماتېږي. د امریکایي ارواپوه ډیل کارنیګي په اصطلاح چې د خپل پرون په وړاندې دیوال ووهئ او له نننۍ لحظو څخه ښه استفاده وکئ، بیا هڅه وکئ، بیا هڅه وکئ، بیا هڅه وکئ. فقط ناممکن است. یوازې هغه کارونه ممکن نه دي چې هغه امکان ونه لري، نور هر څه امکان